یو ډېر لوی ولی الله د زمانې تېر شوی دی بزرګ حسن بصري رحمت الله علیه روم کې یو وزیر سره دوستانه تعلقات نو چې د روم هغه وزیر له لاړ نو هغه سره کېناسته د روم هغه وزیر سره چې دې سینګ ورغی نو هغه لګیا د نوکران د هغه د سفر سامان برابروي د تپوس وکړه لکه زه خو ستا ملاقات لرلم ته څه کوې وی زه او بادشاه چې د په سفر روان دی هغه سره ځه خو خلینا تام ځان سره چکر باندې بوځه سیل به ډېره ښه ده چې ځو ده سره په سفر روان وی چې لږ غوندې د کلي نه بار ووت یو مزېدار خشته باغ راغی خو هغه باغ کې دننه یو ډېره خشته ښکلې باغچه ده پکې چینې دي او ولي دي پکې بادشاه هم هغلته کې هغه خیمې ورته خښې شوي دي هغې کې کوز شو وزیران هم خپلې خپلې خیمې دي او لوی لښکر د بادشاه سره تللی دی زه په دې سوچ کې یم چې بادشاه به دې علاقې ته ښکار نه راغلي د بادشاهان وزیران اکثر په ښکارونو پسې ګرځي یا به بل څه مقصد یې وینو وایي ما ته هغه وزیر وایي هغه دوست چې ته زما په دې خیمه کې کښېنه تماشه کوه زمونږ ورځو بادشاه دی او چې کله زه اوزګار شمه بیا به راشو ګپ شپ لګو وی زه د هغه وزیر صاحب په هغه خیمه کې پرېوتم او وزیر لاړ بادشاه له خو تماشه م کومه چې دا بادشاه څه کړي دلته وی د دې باغچې په دې منځ کې خشته باغچه ده مزېدار اعلی هغې کې یو مزېدار محل نما یو خیمه ده خشته اعلی وی ګورم یو ډله د دې بادشاه د دې خیمو نه ووته او هغه د باغ په دا منځ کې چې کوم محل دی او کوم د خیمه خشته ښکلې خیمه لګېدلې ده هغې له ورغله او تو راتو شو دي واپس راړي بله ډله لاړه بله لاړه ښځې هم لاړې بوډاګان هم دي فوج اخره کې د فوج هغه چاقو چوبند دسته هغه هم لاړه تو راتو شو هغه سلوټونه پریټونه مریټونه یې وکړل بادشاه سره د وزیرانو ورغې یو ډله ځي او بله راځي یو ډله ځي او هلته کې ورد هم کوي څه الفاظ هم وایي وایي چې ماښام شو هغه وزیر ستړی ستومانه راغی ما سره هغه خیمې ته راننوته ما ورته وایي چې وروره دا څه چل دی زه خو په دې قصه دې پوه نه شوم دا خیمه کې دننه څه شی دی او دا یو ډله زه بله ډله زه بله زه دا تاسو دلته څه کول ما خو دا خیال وکړه تاسو څه ښکار له یا څه هسې مشغوله له ګپ شپ له راغلې دا څه شی دی دا بادشاه ګورې هوښیار نه کله کله بعضې هوښیار یې ګڼي اکثر قمقل او دا قمقلتوب وجه هم درته ووایم ګوره چې زه یو خبره وکړم نو چې غلطه مې د خولې نه وخېږي نو بل سړي راته ووایي لکه دا خبره دې غلطه وکړه نو ما ته هغه خپله غلطه معلومه شي او دې خلکو د خولې نه خو که غله بودي نو وایي جي سر ټیک وی هر څومره که غلطه خبره هم کوي او کروانه خبره هم کوي څوک یې د سمي شته نه چې ورته وایي چې کاکا دا خبره دې غلطه وکړه نو د هغه ته د خپلې غلطې او د سمې پته نه لګي او دا ټولې خبرې چې زما دا ټولې ټیک برابر روانې دي نو وی یاره زمونږ دا بادشاه دی څه عجیبه غوندې سړی دی د ده زوی یو امر شوی دی او دا په چمن کې په دې باغچه کې دننه چې دا ته څه وینې دې کې د هغه قبر دی وی مونږ کال په کال راځي وی تا چې دا لومبۍ ډله وکړه وی دا د حکیمانو د ډاکټرانو ډله وه د ټول روم ډاکټرانو او حکیمانو طبیبان د هغې زمانې روم کې لوی طب هم وی دا ټول ورشي او د بادشاه د دې زوی دې قبر ته ودرېږي او چې کوم مشر حکیم دی لوی طبیب ورته وایي چې د بادشاه زوی مونږ په تا پسې ډېر خفه یو ته مړی بادشاه هم خفه دی او مونږ ټول طب د روم هغه ډاکټري او حکمت هم راوړی دی که ته په ډاکټرۍ او په حکمت جم دی کېږي نو زمونږ حکمت حاضر دی مونږ ستا علاج کوو چې تا واپس جم دی دارو درمل هر څه شته خو افسوس د مرګ دا بیماری داسې بیماری ده چې دا په دارو په درملو ګورې نه دي داسې درونو که نه ده ډاکټر ته په میز به مریض پروتي او یو ډاکټر بني د هغه ډاکټرانو هغه پوره بورډ به ورته ګیر چاپېره ولاړ وي او سا به ته وخېږي څوک یې نشي بچ کولی دغه ډاکټر چې مري دا ساینسدان چې مري دا د امریکې صدر چې مري دا څوک د مرګ نه بچ کولی شي نشي بچ کولی افسوس دا دی چې د مرګ دا بیماری داسې بیماری ده چې د دې نه په دارو څوک نه جوړوي نه یو حکیم بچ کولی شي او نه طبیب نو موږ بېوسه یو دا ډله راشي بله ډله لاړه شي دا ټول مالداران
او هغې سره قیمتي لالونه او جواهرات او سره زر او سپین زر او دولت وړي په شکرو کې دغسې نیولي. ای د بادشاه زویه موږ درپسې ډېر خفه یو، موږ بلا مال او دولت راوړی. که ته په پیسو په مال او په دولت او په سرو او په سپینو او په لال او هیرو جواهراتو جمع دی کېږي، هغه دا دې حاضر دی. دا ټول ورکوو، خو که تاله ژوند څوک درکوي، خو افسوس چې د مرګ معامله دی د هغې ذات سره ده چې هغه په پیسو څه کوي، په لالونو او په جواهراتو څه کوي، خو په خپله خلکو له ورکوي. نو مرګ چې راشي په پیسو هم نه رسته کېږي، او نه د الله پیسو ته حاجت شته. مونږ بېوسه یو، خپل وسه مو که خو بېوسه یو. بله ډله د سپینګیرو ورشي، بوډاګانو سپینګیري. د بادشاه زویه مونږه ټوله جرګه راوستې ده، لکه جرګه کې خلک سپینګیري بوځي. څومره د روم سپینګیري او مشران د جرګو خاوندان هم راوستې دي، په جرګه راغلي یو. الله لا چې تا الله واپس جمدي کې ځکه بادشاه مونږ درپسې ډېر خفه یو. خو افسوس معامله دی د مرګ د هغې ذات سره چې هغه په دې کې د چا جرګې هم نه مني. مونږ بېوسه یو. بله ډله چې ته ولیده نو دا هلکان او جینکۍ خشته چې څومره په روم کې حسن او خشته هلکان او ښکلي جینکۍ و د هغې بادشاه سلامت مونږ د ټول روم حسن راوړی دی. که ته په حسن او په ډول جمع دی کېږي، زمونږ حسن تا نه قربان، زمونږ ډول قربان. خو افسوس دی چې معامله د هغه ذات سره چې هغه د چا په حسن څه نه خشته پرېږدي او نه خیچن پرېږدي، نه ښکلي پرېږدي او نه بدرنګ پرېږدي، خو چې ټیم یې راغې دواړه چپه کوي. وایي اخره کې هغه چاق و چوبند لښکر لاړ شي هلته هغه سلوټونو او پریټونو کې، او د هغې چې کوم مشر جرنیل دی هغه ورته مخامخ ودرېږي. ای د بادشاه زویه مونږ ټول د روم طاقت راوستی، که ته په جنګ جمع دی کېږي نو زمونږ دا ټول لښکر تا نه قربان، ځان وجنو خو تا جمع دی کوو. خو افسوس معامله د هغې ذات سره ده چې د هغه په مقابله کې د دنیا طاقت د ماشي د وزر برابر قیمت هم نه لري. وایي بیا بادشاه ورغی سره د وزیرانو چې بادشاه سلامت ما جرګه راوسته، دولت مې راوړه، حسن مې راوسته، طاقت مې راوسته، ډاکټري او طبابت مې راوستې، ته به جمع دی شې، خو بچې مونږ ټول بېوسه یو. آینده کال پورې تا باندې سلام. وی دا کال په کال مونږ دا چل کوو راځي. حسن بصري رحمه الله وی چې دا خبره مې واورېده، وی ما هغه د روم وزیر ته ووایي چې دا خو هلکه زما په دې زړه یو نقشه پیدا شوه، واقعي مرګ خو را روان دی، د بادشاه زوی ته نه بچ کېږي، موږ به دې څه بچ شو. او واقعي چې مرګ راشي نه په پیسو خلاصېږي، نه په طاقت خلاصېږي، نه په کلاشنکوف خلاصېږي، نه په جرګه او نه په طب، نه په علم، نه په ډاکټرۍ، په یو څیز نه خلاصېږي. هغه ټایم کې به خامخا د نه سوځي. هغه وزیر صاحب ته مې چې لاړم سلام علیکم، هلکه کښېنه ما نه زما ذهن کې نقشه پرېوته. عبرت د هغې بادشاه د زوی د مرګ نه یې واخېست. کوم سړی ترې جوړ شو، د ده په علاقه کې یو سړي نه قرآن هېر شو په بصره کې، چې قرآن ته هېر شو دله راغی وی صاحب حافظ د قرآن حکیم ما نه قرآن هېر شو، څه غلطي ته شوې وه. نو دا خو هوښیارو دا پخواني بزرګان دی به سړی کړاو لږ به زور ورکو چې آینده له بیا د غلطي ونه کړي. بیا داسې کار وکړه چې په مکه مکرمه کې په مینا کې یو جومات دی مسجد خیر، هلته به لاړ شي، زما یو استاز دی پیر مې دی هغه له به ورشی به راته دعا وکړي نو الله دا قرآن به درته رایاد شي. نو د بصرې د عراق نه مکې مکرمې ته خو بلا پیاده مزل دی، قافله کې روان شو ورسېده، مینا ته لاړه، هلته یې تپوس وکړه مسجد خیر دغه جومات دی اوس هم شته، لوی جومات دی او یا پیغمبران پکې دفن دي. حاجیان صاحبان چې حج ته لاړ شي د مینا په ورځ هغه جومات ته بیا ورځي. دغه هغه جومات دی چې جومات ته څنګه ورننوتم، تپوس مې وکړه چې ما د حسن بصري رحمت الله علیه په عراق کې کوم سړی ښولی و چې هغه دی هغه نوم وایي دغه محراب پکې ناست، دا اوس وایي د مازدیګر وخت دی، لږ وخت پاتې دی. وایي ما اودس چې ارادام وکړو کېناستم چې ورېږه مونځ وشي نو دې سړي سره به زه میلاو شم خپل حاجت به ورته ووایم. وایي په ده ډېر لوی رشتې لمانځه نه مخکې څوک راځي لاس ورسره میلاووي، څوک ورته وایي صاحب دعا راته وکړه، څوک ورته وایي ما ته څه ذکر او اذکار وښایه. وایي یو سړی راغی او په دې سر یې سپین څادر اچولی دی پټ مخ، او وایي ده سره میلاو شو، دې ورته پاڅېده، یو بل سره یې لاس میلاو کړو او هغه سړی واپس لاړ ووت. وایي زه لا حیران شوم چې دا خو عجیبه سړی دی، د مانځه په وخت کې دی لاړ، بانګې ویلې دا خو لږ ټیم دی،
په کار دا چې مونځ یې کړی بیا ته وی خیر چې مونځ شو زم ورغلم وی چې ورغلم داسې کېناستم دې کونډو باندې مې ورته لاس کېښودم چې صاحب زه یو حافظ یم د قرآن حکیم باندې یو ګناه غلطي شوې ده او ما نه قرآن هېر شوی ده توبه دې ایستې ده او صاحب یې توبه مې ایستې ده بیا به دا غلطي نه کوم وی دا سر یې داسې اسمان ته اوچت کړه او یې سر یې راښکته کړه وی ما ته وی چې سوچ وکړه وی چې هغه سر راښکته کړه قرآن مې را یاد و بیا وی چې سوچ وکړه وی چې کوم مشکل ځای په قرآن حکیم کې د هغه را مخکې کوم را یاد شو قرآن شریف خوشحاله شم لکه ډېر بې سړی دی نیک سړی دی والله تعالی سره دونه کلک نسبت دی چې سر اوچت کړه او راښکته کړه او بیا د ما ته الله تعالی هغه ګناه معاف کړی ده او هغه قرآن را یاد شوی وی ما ته وی کوم ځای نه راغلی میلمه صاحب د عراقه راغلی بصرې نه زه راته چا وښولم وی حسن بصري راته ښولې هغه را لېږلم یاره په حسن دی الله رحم وکړي زه خو یې په دې خلکو کې ډېر مشهور کړم وی وختي دا سړی دې ولید دا د مانځه نه مخکې چې ماله راغی هغه سپین صادر والا وی مې چې صاحب ومې لیده ودې پېژنده یعنې صاحب ومې نه پېژنده که صادر یې په سر و مخې ما نه بل طرف ته ما خو نه پېژنده خو ما پې تعجب وکړو چې مانځه وخت کې دی بیا څنګه جومات ته ووته وی دا حسن بصري و که نه دی د هر مانځه نه مخکې د بصرې نه دلته ماله راځي او ما سره لاس ملو کې مصافحه را سره وکړي او بیا د جمع مانځه له ځان بصرې ته رسوي توی الزمان و توی المکان دا ځان له باب دی تصور الله د ځمکه انسان ته راغونډه کړي په لږ وخت کې ډېر کار وایي شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه چې دی نو هغه به په شپږ ګنټې کې قرآن شریف ختمه شپږ ګنټې کې نو صاحب هندوستان کې ټول علما او قاریانو په فتوا ولګوله وی دا غلط وی قرآن شپږ ګنټې کې څنګه قرآن ختموي خو هوښیار سړی وی ما ته کښېنې زه به تلاوت شروع کړم که مې شپږو ګنټو کې درته ختم کړه نو ټیک ده که مې ختم نه کړه تاسو څه وایه بنه د دهلي په جامع مسجد کې ورته ټول عالمان او قاریان راغونډ شو کېناستل علما قرآن شریفونه ځان سره دغسې ونیول او قاریانو ورته په یادو غوږ کېښوده او د مازدیګر مونځ شوي الحمدلله پې شروع وکړه د ماښام بانګ یې نیم نو ویلې چې ورناست دی قرآن شریف ورسو وی ته کولی شي دا بل سړی نه شي کولی نو حسن بصري نه چا تپوس وکړو دا دومره لویه مرتبه په څه میلاو شوه وی هغه د بادشاه د زوی د مرګ د وجې نه کفا بالموت واعظا مرګ نه لوی نصیحت بل نشته با سوچ مې راغی چې واقعي مرګ نه خو خلاصې نشته دا خو بادشاه او ګدا نه پېژني نه غریب او مالدار او نه حکیم او مریض پېژني نو خو چې په چا راغی ټستی وباسي ځان نه به خبر نه بازار کې به روان حساب د نوخې جزې به ځان نه به خبر نه په بستر به پروت وارثان به دې پاسې بابا الله د مانځه وخت دې پاسه چې د نه صادر لري کیسه به دې رونو د مرګ نه بهترین نصیحت ته انسان دپاره بل نشته حضرت عثمان رضی الله عنه د نبی علیه السلام مبارک نږدې صحابي دی ډېر نږدې دومره نږدې صحابي چې نبی علیه السلام مبارک ورته د جنت زیری ورکړی یو ځل نه څو ځله د احد په غر د پاسه ولاړ دی پې زلزله راغله حضرت نبی علیہ السلام دی حضرت ابوبکر دی حضرت عمر دی حضرت عثمان دی رضی الله عنه نو نبی علیہ السلام مبارک دغه غر داسې خپره وبروله ورته اسکت احد چپ غلی شه اسکن غلی شه ته نه خبر چې پتا څوک ولاړ دی رپې یو د باندې پیغمبر ولاړ یو در باندې صدیق ولاړ دی ابوبکر ته اشاره وکړه او دوه در باندې شهیدان ولاړ دي یو حضرت عمر او یو حضرت عثمان رضی الله عنه او یو مقام کې نبی علیہ السلام مبارک ډډه وارې دقسې ناست دی او دا کونډی مبارک یې ښکاره دی حضرت ابوبکر صدیق راغی همغسې هغوی ناست حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی همغسې ناست حضرت عثمان رضی الله عنه چې څنګه راغی نو بس زر نبی علیہ السلام سم کېناسته او دا څادر یې ښکته پې پټې حضرت عمر فاروق خو لږ تیز طبیعته وی د الله رسول ابوبکر راغی تاسو همغسې ناست وئ زر عالم او مغسې ناست وی او چې عثمان راغی نو تاسو ګوره زر نیغ کېناستلی او خپې مو پټې کړې دا ولې وی عمره د هغه چا نه زه حیا ولې ونه کړم چې د الله فرشتې ترې حیا کوي یو لور پې د نبي علیه السلام مبارک واده وه چې هغه وفات شو دویمه پې واده کړه چې هغه وفات شوه وی که ما سره درېیمه لور وې ابه مې م ورکړې وه دونه مینه او جناب چې قبر له به راغې دا عثمان رضی الله عنه دونه به یې وجړل چې ګیره به یې د اوښکو لمده شوه چا ته تپوس وکړو وی د جنت او د دوزخ ذکر کېږي جاړې نه او د قبر خواله چې راسې جاړې دا ولې
وی قبر ډیر خطرناک ځای دی کنه جنت کې د سره دنیا مرګري دي دوزخ کې خو عذاب شته خو یوازې سړی نه نور خلک هم ورسره فارسی بانان وی مرګ انبوه جشنې دارد قیامت کې د دنیا خلکی په یو غمی بل سره نو زپ یو غم په بل سناس غلطي بل قوم په مصیبت کې را سره ذکر او قبر کې به یوازې پروت سرونو مرګ ډیر خطرناک شی دی نبی علیہ السلام فرمای اکثروا ذکر حازم اللذات الموت اے خلقا د مرګ ډیر ذکر وکړي ډیر ځان تر آیات کې مرګ څه شی دی حضور پاک مبارک فرمای د دنیا د خوندونو ختمون کې شی دی د دنیا لذتونو ختمون د خوندونو بدل دس نسکی د جون خواګه د ختم بچی پاتې دا د جون خوب شی دی مال پاتې د جون خوب شی دی ګرمه بستر پاتې د جون خوب شی دی ایر کنډیشن پاتې د جون خوب شی دی قبر لبلال شي په یو کفن کې به پروت په خاورو د پاسه او دومره خاور در باندې د پاسه واچي چې بیا د هغې نه تړي تقدیریم چې جمدیم دی نه چې تقدیریم مړی به ضرورت زمارونو مرګ لازما مونږ لره راوړه او خیار انسان هغه دی چې ځان ته مرګ رایاد او بیا چې ماښام سړي سملي او صادر یا بلستن په ځان نسکوره کي نو دا دې سوچ وکړي لکه چې نیم مرګ راله راغی که دا زه قبر کې پروت یم نه زه به څه کوم ډېر لوی نصیحت دی مرګ د دې نه لوی نصیحت زما وروڼو ګورې بل نشته مرګ نه مخلص نشته خلاصې ته نشته هر انسان به مري څوک مخکې او څوک وروستو او نه په بوډا دی او نه په ځوان دی ګورې بس کومه نیټه کې د انسان دپاره مقرر ده چې هغه نیټه راله یو سبب ولا الله جوړ کړي هر سبب چې وي نو نه هغې کې مخکې والی شته او نه پکې وروستو والی شته ځان مرګ له هر وخت تیار ساتل